بسم الله الرحمن الرحیم. نو د بنزین جوړښت باید څنګه وخی؟ نو یو جوړښت د بنزین مثلا موږ سره د کولې جوړښتونه چې کولې ویلې چې دوی ترمنځ اوزیلیشن دی او ریزونانس تیوري نه مخکې موږ ویلې چې دا د کې ریزونانس دی چې ریزونانس دی. نو او مالیکول اربیټال تیوري نه مخکې موږ ویلې چې د الکترونو کلاود چې دی د الکترونو د اورېز چې ده په بنزین کې دا د شپږ هستو د اغېز لاندې ده. د دې وجې نه روبینسن هغه وویلې چې بنزین باید منګه د پای الکترونونو چې کوم 68 دی د ما سره پای الکترونز دي. نو دې کې چې کوم دا نیغې کرښې چې ما ایستلي دي داسې نیغې کرښې صحیح ده. نو دغه کرښې چې کوم دي دغه کرښې سیګما بانډز راته ښیي. نو دغه کرښه چې کومه ده دا سیګما بانډز ښیي، سیګما اړیکې درته ښیي. او بنزین کې چې کومه حلقه موږ وباسو دا اصل کې زه پای الکترونز ښیم، پای الکترونز. او دا پای الکترونز چونکې د یو هستې پورې محدود د یو کاربن پورې د یوې هستې پورې محدود نه دي او دا الکترونز چې دي دا موږ سره په ګیر چاپېره دي د ټولو هستو د اغېز لاندې دي. نو دا ما په دایره باندې وښودل صحیح ده. نو دې ته موږ شپږ پای لیکو چې شپږ پای الکترونز دي. او مخکې دا خبره موږ کړې وه چې د دې نه یعنې د دوړ نه چې ریزونانس هایبرډ واخلي، ریزونانس هایبرید واخلي، یعنې دا دواړه یو ځای کې د دې نه یو بل جوړښت جوړ کړي چې هغې ته موږ ریزونانس هایبرډ جوړښت یو هغه دا دی. نو دا د بنزین عام طور پر موږ بنزین داسې ښیو. د کنسپټ دپاره میکانیزمو کې موږ بنزین کله د کولې جوړښت په اساس باندې هم ښیو چې کله موږ میکانیزم تشریح کوو. بنزین امار خبره چې موږ کلاس کې کړې وه نو کولې سره ډېر غمو دی دی بنزین چې دا جوړښت بد شي نو هغه وي چې خوب کې مار څه کیسې نیسي څو سپیکر ورغلی دی چې مارانې یو بل کې خولې لکه یو خولې یو بل سره نیولي دي. نو د هغه بنزین کړیز جوړښت به یې داسې فکر وکړو که ناول زه هغه پیشنهاد داسې کړی چې دا خطي مالیکیول دی. اوکې نو موږ سره دا موږ چې دا ریزونانس فارم کې دي په دې شکل کې نه دی دا چې په ایکولیبریم کې دي. بل دا چې بنزین کې ټول کاربن بانډونه لکانو 1.39 انګسټروم دي. او که موږ بیوټاډاین واخلو لکانو نو بیوټاډاین کې ډبل باند 1.34 دی 1.34 دی او سنگل باند دا 1.4 دی. خو د بنزین باند اډر چې دی 1.5 دی. بنزین باند اډر چې دی دا 1.5 راځي.